مسئولین در غزنی میگویند که حاصلات انگور امسال افزایش یافته و علت افزایش این محصول را عناوین مختلف بیان میکنند. لکه څرنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده، سږکال هم خوشبختانه دغه کوم ورښتونه چې په غزني کې سوي دي او نور مختلف عوامل دي، خوشبختانه ویلی شو چې زموږ حاصلات په مجموع کې د میوه‌جاتو او سبزیجات په غزني ولایت کې زیات سوي دي چې همدارنګه په بخش کې انگور هم شامل دي. از سوی هم باغداران و دهقان با شکرگزاری از افزایش حاصلات انگور خوشحالند و میگویند که به خاطر نبود بازار و کمبود سردخانه مناسب با مشکلات زیاد مواجه هستند. و شکر بیخی ساکل حاصلات بیخی کلی انگور ستابی که خ انگور دی و یو شایسته سی بازار نلري، موږ دلته خلک کوو خرڅوي دلته په 100 روپۍ دغه سپورت نه کی. برای دولت می خواهش داریم که میره یک بازار از جور کنه، قد یک دولت قرارداد کنه که می میوه بروشه مردم افغانستان زندگی خود به می بچرخونه. بازار موندن پر رابطه باندې موږ کوشش کوو چې دلته دغه میوه‌جاتو لپاره سردخانه جوړې سي ترڅو وکولای شو کوم مازاد محصولات سي دلته په غزني کې دي هغه په سردخانو کې ذخیره سي او ترڅو هغه وخت بازار مناسب ورته ترڅو وکولای شو چې په مناسب قیمت د محصولات خرڅ. غزنی یکی از ولایات حاصلخیز کشور به شمار می رود که بیشترین باشندگان این ولایت عوایدشان را از زراعت و مالداری به دست می آورند.